ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه ډېر مې خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه ډېر مې خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. ډېر مې خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه تارا معلوم کړه تب جنریشن وار دی دلته خبر شونه او هغه د دنیا په سرکل کې تاویږي. تاسو ټول به خبر شوي دي څو ورځې مخکې مونږه تنظیم الحمدلله سودا کړې د ټیکټر په شکل کې او په هر څه شکل صورت هغه هم ستاسو د امداد نه بغیر نه وه. ستاسو امداد را سره او ستاسو تعاون را سره د هغې هم ډېره زیاته شکریه. خو میتراوړي چې را سودا کړې ده دا د میتراوړي په نوم نه ده، دا درې په نوم نه دا کارو درې کړې ده. څومره عزت چې دی څومره زمونږ چې نوم شوی دی څومره زمونږ چې ناموس شوی دی نو هغه د میتراوړي نه مخکې د درې شوی دی. او زما دغه مایند دی زما دغه سوچ دی بلکې زمونږ د میتراوړي د هر یو بچي دغه مایند دغه سوچ دی چې مونږه د درې نمایندګي وکړو د میتراوړي نمایندګي نه کوو. مونږ د ځان نه مخکې ځکه دره زمونږ نه مخکې ده نو چې که مونږ د ځان نه دره نه مخکې کوو او موږ د درې خبره مخکې نه کوو نو موږ د میتراوړي خبره نه ښودی شو، موږ د میتراوړي خبره نه وړلی شو او نه موږ بیا د خپل کلي میتراوړي نمایندګي کولی شو. دا په یو سټیج بیا زموږ نه نه کېږي. موږ به د ځان نه دره مخکې کوو، دره په هر سټیج زموږ نه په هر لیول زموږ نه مخکې ده نو علي به په موږ پسې بیا وروسته د میتراوړي نوم به موږ پسې وروسته راځي. نو د هغې لپاره خو ډېره زیاته شکریه ډېره زیاته مننه. ستاسو وخت نه ضایع کوم. زموږ مقصد دا دی چې موږ تاسو واورو، ډېرې خبرې راته تاسو وکړئ، ستاسو نه زده کړه وکړو. هغه به انشاءالله هغه به کوو مونږه هلته په میتراوړه کې یا په دره کې یا په هلته غربت دی یا د چا څه نشته چې هغه په تنظیم کې جمع کړي. تنظیم به مونږ د دې ځای نه چلو. هغه چې مونږ پیسې ورکوو مونږ چانده جمع کوو نو زمونږ تنظیم به چلیږي. نو هغه د رمضان پیکج هغه دا نه چې صرف په میتراوړه کې محدود دی، هغه به په کارو پار کلي کې انشاءالله زمونږ چې هلته کوم هلکان دي هلته کوم زمونږ ټیم دی هغوی به ګاډې به ورسره وي، هغوی به هر ځای ته هغه د کونډو د یتیمانو د مطلب د رمضان پیکج به هغه هلته رسوي د خیره سه او مونږ به هلپ د دې ځای نه کوو. باقایا چې کومه دی نو د کارو د اتفاق او د یووالي خبره ده نو هغې مونږ په سوشل میډیا باندې خپلو د کارو مشران چې څومره دي هغوی د هلته به مونږ هغوی ته ریکویسټونه کوو چې بای مونږ یو کوئ، مونږ دا واړه یو کوئ. مونږ به دلته د کشران هلکان چې څومره دي د دې کم هلکانو چې کم سوچ دی دا ډېر ښه سوچ دی دیو به دلته په دې سوشل میډیا یا په خپلو تنظیمونه چې څومره دي یا د ګل دی یا د دوړیال یا هر ځای چې دي مونږ به په هغه تنظیم کې مطلب دلته خپلو دا هلکان به د یو بل سره امدادي تعاون ساتي. بیا د دې درې څومره فکر کړی دی که دا فکر مخکې شوی وی نو انشاءالله چې ډېر څه به راغلی وی. ځکه زموږ دا دره به داسې نه وپاتې لکه څنګه چې مونږ پاتې یو. مونږ ته سکولونه نشته، مونږ ته کالجونه نشته، مونږ ته د اوبو سکیمونه نشته، مونږ ته روډونه نشته او داسې نه ده چې مونږ به دې کلي کې چا ووټ نه دی ورکړی چا ځان رستو کړی دی خو حالانکې دغه خپل حق تپوس چا نه دی کړی. نو د هغه حق په وجه باندې چې کوم دی نو زمونږ دا دره د ټول نه وروستو پاتې ده. سپاټ که مونږ ووایو نو تاسو ټول ته پته چې سکایکلینډ چې کومه دی یا کاروټاپ چې کومه دی دا د چا نه پټ پناه نه دی، دا ډېر مشهور او مخکې ځای دی. دې ته د روډ او دې ته دغسې د بجلۍ مت چې کوم دی دې ته سخت ضرورت دی. هغه ضرورتونه دا به څوک کوي؟ دا به زموږ د دې درې خلک کوي. دا به اوورسیز پاکستانیان چې کوم دي دا به د دې ځای نه مرستې وي. د کلي چې کوم مشران دي هغوی به بې د څه لالجه دا منډه ترړه وي. بس ده نو اوس موږ له پکار چې د خپلې معاشرې له دغه ورکړو د هغې څه
مراعات ورکړو. که چاته هغه وسایل نشته، که زه په اسلام آباد کې ما سبق ویلی، که په پټ آباد کې مې ویلی، که بل ځای کې مې ویلی، زما د درې د بل یو غریب سره به دا وسایل نه یا به هغه ځای ته نشي رسېدی. نو که زما څومره تجربه ده او زه هغه له څه ورکولی شم، څه مدد زما د هغه ته رسي، نو چې زه دا وکړم. او که زه دغه نه کوم، نو زه به بس یو خپل ژوند به تېر کړم، لکه دغه به زما څه فایده نه وي. خو په ما به دا ذمهواري په ما په ځان ګڼلې ده چې زما د علاقې، زما د خلکو، زمونږ د قام، د قبیلې په مونږ باندې دا حق دی چې مونږ د هغې د ادرسنه وکړو، څه نه څه لار ورته وښیو. اوس هر سړی دې ته نشي رسېدی چې هغه هم په بټ آباد کې پاتې شي، هم په اسلام آباد کې، هم په پېښور کې، یا په سعودي عرب کې، یا په بل ځای بل ځای. نو ما چې کوم څه کړي دي، که هغه زه خپل کشرانو ته، خپل چا ته د هغې څه فیډبیک ورکړم، د هغې نه به زما قوم ښه شي. فکر ده زه څه نشم ویلی، د الفاظو نه دا خبره بهر ده چې دوی راجمع شوي دي او دومره ښایسته سوچ یې کړی د کلي. نو زمونږ د درې چې د درې په شکل د درې څومره مشران کشران چې په دې دغه کې زمونږ سره په دې قافله کې شامل شي، او زمونږ دا کوم سوچ دی چې دا کوم دره زمونږ د پسماندره علاقه پسماندره چې دا به څنګه مخې ته ځي او څنګه به یو کومه زغی پرې دوه غره د خبرونه وتی دي. نو زمونږ دا مشران به دغه کشران جوړیږي څه وخت پس، او دوی ښه سوچ ښه فکر کړی دی. خو زه دومره وایم چې لکه نه دا شګه میتره وړه او د هغوی نه کارونه چې کومه راکړه پاشتا دی، که دوړیال دی، دا ټوله یوه دره ده او موږ ټول یو اتفاق وکړو او یو موټی شو. مخکې نه هم یو، خو لکه کم راز کم څه نه څه دغه وپکې وي، کمی کوتاهي وپکې وي. نو ټول یو موټی شي او یو لاس شي. نو زمونږ ټول دا پکار ده چې لکه یو امبولانس زمونږ څه دغه نه کېږي چې په میتره وړه کې به امبولانس وي. په میتره وړه کې هم پکار دی، په بیراړۍ کې هم پکار دی، په پاشتا کې هم پکار دی، په دوړیال کې هم پکار دی. او دا ګڼ قوم دی، ګڼ خلک دی. او زمونږ مشرانو موږ دا خبره اورېدل دي چې د هرې خبرې په کولو کې او په ویلو کې ډېر غټ فرق دی. ویل یې اسان دي او کول یې مطلب د وروسته چې دی هغه خلکو ته مشکل ښکاري. په معمولي خبره په 500 روپو یا په 2 روپو یا په 3 روپو، د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې به موږ له خدای دا توفیق راکړي او دا وس راکړي چې موږ به د خپلو خبرو بیرته بیا د عمل کولو هغه توفیق راکړي او هغه موږ خپلې خبرې عملي کړو. انتهایی خوشحاله یم چې په دونه اهم او ښایسته پروګرام کې چې دی نو ګلارید صاحب موږ انوایټ کړو او دلته رالو، دعوت یې راله راکړو. ډېره مننه، شکریه د هغو خصوصي ادا کومه. مایوسي راته یو خبره باندې کېږي چې زمونږ د خګرام نه واله د سکایلینډه پورې چې څونه کارو دره ده، دا څونه خلک چې زه وینم دلته کې، نو انتهایی افسوس مقام دی چې په سوشل میډیا باندې خبر چلیدلی دی، په ټلیفونونو باندې شوی دی. ډېرو ته کسان چې دی نو تل دي او دا زمونږ حالات دی. دغه زمونږ خلک ته چې هغه موږ دغه اتفاق ته چې راغونډ شوي یو 15 کسان، 10 کسان، 20 کسه، نو دغه خلکو ته زه د سوشل میډیا په واسطه باندې دغه یو پیغام ورکوم چې راځئ چې ټول یو شو، او که کله موږ داسې یو شو نه یو نو موږ نه د کارو مخ په وړاندې تللی شي او نه زموږ دپاره چېرته کې نور څوک راځي هغه به موږ له ترقي کوي او موږ له به څه کارونه کوي. هر مدشماري موږ دلته موجود یو. نو موږ ته یو ټیکټر څه شی دی، موږ ته انشاءالله چې یو امبولانس څه شی دی، 3 هم اخیستی شو، 4 هم اخیستی شو، خو چې موږ یو شو او یو اتحاد وکړو. زمونږ به دا کوشش اول کوشش به زمونږ د اتحادي، دویمه د هر شي ابتدا چې څوک وکړي. لکه ماشوم یو مثال دی، یو ماشوم چې پیدا شي نو هغه ماشومي، خو د هغه څه مور پلار رونه خویندې یو خدمت یې کوي او رالویوي، نو د هغه نه سړی جوړ شي او هغه یو لوی هستي جوړه شي، هغه بیا تعلیم وکړي، هغه یا مدرسه وکړي یا حفیظ جوړ شي، یو څه جوړ شي که نه. سعودي عرب کې دلته د اورسیز د سایډ نه د دې ادارې جنرال سیکرټري تاسو ته د دې خبرې دومره وضاحت کومه. مونږ چې ټیکټر کله اخیستی دی نو هغه مونږ په خپل یو داسې چایس باندې چې هغه زمونږ د لاسه یا پې لږې روپۍ یا ډېرې روپۍ، خو زمونږ په سعودي عرب کې د دې کابینې د سازېدو 6 میاشتې وشوې او زمونږ سره په پاکستان کې د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د سایډ چې زمونږ کم په دیر کې افسر دی د هغې د شګې سره تعلق دی. لاول خو شکریه د دې ټکي ده چې زمونږ سره خپل خدای پاک داسې افسر راله راکړی دی فضل الرحمن صاحب په شکل کې. نو د هغوی هم زمونږ سره ډېرې منډې ترلې او په دې کاري خیر کې هغوی زمونږ سره ډېر هیلپ کړی دی. نو زه به دا تا ته ووایم لاله
چې زمونږ دغه ټیکټر چې بله ورځ واوره شوده کله نو چې په میتراوړه کې یوه ورځ یا 12 غنټې کار په میتراوړه کې وکړو، خو چې کله د شګې نه اړه راغی چې په شګه کې خلک محصور دي، هلته څه بیماري وه، نو مونږ د شاړي پټي د مقام نه په ډاریکو کې لیږلی دی چې میتراوړي ته کم از کم اوس دومره دی چې په هغه رسۍ او په پړي باندې هم ګاډی خیږي، خو تاسې لاړ شئ په شګه کې چې په کوم ځای کې د غاړې تکلیف دی نو هغه شی ختم کړئ، هغې ځایږي نه کار ختم کړئ، بیا به راځئ واپس. نو دا به یوازې زه دا اوس هم وایم چې مونږ خو چې په دې ځای کې راټول شوي یو، د دې ادارې مقصد او غرض دا دی چې فلاح ویلفیر ارګنایزیشن دی، دا میتراوړه ویلفیر ارګنایزیشن فلاح او د بهبود کارونه به دا کوي. خو که زمونږ څه په دې کې د نیاک درې سړی خو به زمونږ څه په دې کې غالبا په دې شته مجلس کې نه وي، خو مونږ به هغوی ته هم ریلیف ورکوو، مونږ به هغوی ته هم کوشش به زمونږ دی چې مونږ لاول هغوی ته ورسو. باقی چې زمونږ د درې کومه خبره پاتې شوه نو الحمدلله لکه زمونږ په فرست سټیج کې دا دغه دی چې که باران وشي روډ خراب شي نو تاسو ته پته ده چې بیا دغه دوه مزدوران زمونږ به د روډ کې کار کوي په باره باندې، نو هغه نشي کنټرولولی، نو د ټولو نه به اول نمبر د هغه سر نه به دا ټیکټر شروع لګوي او د پاخه روډه پورې به دا روډ چې دی دا به مونږ ته راارتی کار دی چې مونږ یې وویو چې د غونډې کارو تنظیم په اتفاق باندې کوو. بله هر چا دا پکار ده چې د 5 روپۍ هر مازدیګر په بدن کې زکات دی او مونږ یې ورکوو نو ډېره به ښایي او دغه چې دی دا اتفاق خو دا ډېر ښه کار وشو. بل له دې ځای کې د تنظیمونو هم خپل کوشش پکار دی، دغه ځای کې د غریبانو د یتیمانو لپاره هم کوشش پکار دی. دا څومره خبرې اترې چې د مشرانو وکړي او تاسو واورېدې ته زمونو په دې باندې وسو عمل کول پکار دي، ولې چې خبرې خو وشي ته زمونو عمل وروسته یا ته زمونو چې پریکټیکل یا عمل څوک ښکاره کړي نو خلک خوشحاله شي. بل تنظیم چې کم دی نو دا تاسو پکې ادارې نوم اخیستی ماشاءالله ته زما الله دې کړي چې د خګرام پورې لکه تنظیم زموږ یو شي، خو اوس وختي طور باندې دا تنظیم د میتراوړي لپاره لکه تاسو داسې یو شکل جوړ کړی دی خبرې دغه کېره او کته به موږ وسیع وسکته کوو، بل پروګرام به کوو، بل به انشاءالله کوو درته زه وایم که نه، نو تاسو لکه دا ونه ګڼئ یا ته زه وایم خبرې دغه کېره چې یا زموږ سره څوک تنظیم نه کوي. موږ دا چند کسان راغلي وو پرس کله خونان تنګي دغه شب دی، دا نور دوریال کسان دي، دغه الف جان الله دی، پرس که نور کم د ګل زموږ وروڼه راغلي که نه، دیو په خپل دیرو کې ویناګانې هم کوي او بل د سوشل میډیا باندې دا کېدای شي دا دغه تاسو ولېږئ یا ته زه وایم اورې که راشي ستاسو له بیانونه راشي یا ته زه وایم نو خلک کېدای شي مطمئن شي یا ته زه وایم، خو که فرض که د درې څوک نه کوي یا ته زه وایم نو تاسو له میتراوړي وروڼه چې څومره یا ته زه وایم نو تاسو له دا تنظیم داسې شو چې دا ستاسو له بلکل یو فلاحي تنظیم شو، یو باډي جوړه شوه ته زه وایم په دې کې ستاسو سره موږ هر مرسته کوو. هغه ډېره مننه او ډېره شکریه ادا کوو. زمونږ مخکې چیرمین صاحب خبره وکړه چې زمونږ 3 ایجنډې دي، اول ایجنډه د امبولانس ته دا ښه خبره ده پله چې مطلب په میتراوړه کې یا هغه صرف د میتراوړي نه د غونډې ادارې دی که هغه ټیکټر وي او که هغه امبولانس وي او که هغه چار شي نو هغه یوازې په میتراوړه کې نه په دې غونډه اداره کې سرویس کوي، خپل کار به کوي. دویم د رمضان فکر چې کومه دی نو هغه به انشاءالله هغه به کوو مونږ هلته په میتراوړه کې یا په دره کې یا په هلته غربت دی یا د چا څه نشته چې هغه په تنظیم کې جمع کړي. تنظیم به مونږ د دې ځای نه چلو، هغه چې مونږ پیسې ورکوو مونږ چانده جمع کوو نو زمونږ تنظیم به چلیږي. نو هغه د رمضان پیکج هغه دا نه چې صرف په میتراوړه کې محدود دی، هغه به په کارو پار کلي کې انشاءالله زمونږ چې هلته کوم هلکان دي هلته کوم زمونږ ټیم دی هغوی به ګاډۍ به ورسره وي، هغوی به هر ځای ته هغه د کونډو د یتیمانو د زما بدقسمتي ده چې خلک او مشران لاړه ختم شو نو زه پکې خود به خود مشر پاتې شوم، څوک شته دی نه، نو چې مشران ځي او کشر د هغه ځای نه نیسي نو بیا به یو خلا پاتې کېږي. نو الحمدلله هغه خلا دې نوجوانانو پوره کړه. علامہ اقبال دام ویلو اگر جوان ہو میرے قوم کے جسور و غیور قلندری میرے کچھ کم سکندری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند مومن کا بیزری سے نہیں. همیشه د پاره قومونه د مال او د دولت د کمی د وجې نه تباه کېږي، د قارون څه ډېر مالو، همیشه د پاره قومونه چې تباه کېږي د بیمانۍ نه، د خودغرضۍ نه، د کینې او د لالچ نه او د یو بل په کار باندې د نه راتلو په وجه باندې. هغه علامہ اقبال دام ویلی دي چې درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے. هغه د کارو درې کلر دی او کبر دی نو هغه ته زه سلام پیش کوم او خاص کر دی هلکانو ته
چې دا کمی کوشش کړی دی د قوم دپاره د ماشومانو دپاره د یتیمانو دپاره نو دیو ته بیا زه سلام پیش کوم په وجه د دې خبرې چې الحمدلله لاک لاک شکر دی او چې دیو کې دومره همت راغی او دومره سوچ پکې راغی او دومره فکر یې وکړو او د یووالي دپاره د قوم د علاقې دپاره او خاص کر بیا د دې پروګرام دپاره او بیا د میډیا والا هلکانو دپاره چې میډیا والا هلکان چې کوم دي دا د زمونږ د کم د غریب د کم اواز چې دی نو هغه په د ټي وي په سکرین باندې راولي نو د دې خاص کر شکریا ادا کوو او زه به د خوشحالۍ نه دومره ووایم تاسې ټولو ته چې زه دومره خوشحاله شوم چې ماله قسم که خبرې کول لازي چې زه تاسې د ټول کسان په یو ځای باندې وینم نو الله تعالی په اتفاق او په اتحاد باندې لره او که نورې څه خبرې کوو مونږ نو هسې وخت به والي او کسان بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد د ملګری چې څوک چا تکلیف نه نو هغه د خپل غونډې کوي لکه چې دعا په عاجزۍ باندې کول الله ډیره قبلوي او چې کله عاجزي وي نو الله تعالی هغه بنده ته هم توجه کوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله زمونږ دا ناسته قبول کړي دا ملګري چې په کوم مقصد راغونډ شوي دي په هغه مقصد کې کامیاب کړي الله تعالی د دوی دا کار خیر وګرځي او دا د خیر دپاره نمونه وګرځي الله تعالی د علاقې په سوچ کې راغلي دي الله تعالی د علاقې چې څومره ضرورت دي پوره کړي الله تعالی موږ د چا محتاج مه کړي الله ستا په خزانو کې هېڅ کمی نشته الله تعالی ستا حکمتونه دي چاله لږې ورکړي چاله ډېرې ورکړي ستا په حکمتونو موږ عالمان نه یو الله د خپلو ضرورتونو موږ ته پته راځي موږ ضرورتونو ته پوره کړي زنه خوشحال زنه په غم میکړې سرګې ژوندونه